تازه په افغانستان کې د سختو واورو له امله د کابل سره 3 ولایتونو لارې بندې شوې دي. دا چې کوم ولایتونه دي ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د بامیان، دایکنډي او غور نښلېدونکې لویه لاره تړل شوې. د طالبانو چارواکي تاییدوي چې هغه لویه لار چې د افغانستان 3 مرکزي ولایتونه بامیان، دایکنډي او غور سره نښلوي د سختو واورو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. یو شمېر مسافرو ویلي چې د غور کابل لویه لاره د بګکک کوتل په سیمه کې له 4 ورځو راهیسې بنده ده. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس ویلي چې د هوا په ښه کېدو سره به د دغې لویې لارې د خلاصېدو لپاره اقدام وشي. د راپورونو له مخې د افغانستان دغه مرکزي لویه لاره اکثرا د ژمي په موسم کې په دې خاطر بندیږي چې له غرنیو سیمو تیریږي او ډیرو ځایونو کې خامه ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو پلس چینل سره اوسئ. تر بیا ښه وخت.